السلام علیکم دوستانو. یو ملک ولې پیسې نه پرینټ کوي؟ مطلب دا چې یو ملک زیات نوټونه ولې نه چاپ کوي چې د هغې په وجه سره ملک غربت ختم کی او د یو ملک پیسې ټیټیږي او چږیږي څرنګه؟ مطلب دا چې لکه تاسو به په خبرونو کې اورېدلي وي چې نن دومره ډالر ګران شو او دومره ټیټ شو. دا څوک ډیسایډ کوي؟ یعنی د دې تر شا څوک ناست وي؟ د دې نه علاوه مونږ د یو نوټ یا د یو کاغذ په ټوکړه باندې دومره اعتبار ولې کوو؟ یعنی مونږ د 1,000 روپو د نوټ دپاره پوره ورځ مزدوري ولې کوو او دغه د کاغذ ټوکړه دومره قیمت ولې لري؟ په پښتو انفارمیشن چینل کې یو وارې بیا درته هرکلی وایو. دوستانو که تر اوسه زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني سبسکرایب یې کړئ. ګوره اول به مونږ د دې خبره وکړو چې مونږ د کاغذ په ټوکړه باندې اعتبار ولې کوو. اول به مخکې تجارت په دغه قسم ته کېدو چې تا به چاته مزدوري وکړله نو هغې په بدله کې به تا ته غوړي یا اوړه دغه سامان میلاوېدو. په دې نه بعد دغه کاروبار ورو ورو سرو زرو طرف ته واوښتلو. یعنی په سرو زرو کې به خلکو تجارت سره کولو. خو په سرو زرو کې هم یوه مسله راغله. هغه مسله دا وه چې اول خو د دغې ملاوټ کتل ډېر زیات مشکل و. یعنی دا کتل چې آیا د ستا سره زر چې کوم دي دغه اصلي دي، څه ملاوټ شته پکې که نه شته، او د چې زه کوم سره زر درکوم دغه اصلي دي او که نه. او بل د سرو زرو د یو ځای نه بل ځای ته وړل ډېر زیات مشکل و. نو د دغې په وجه سره حکومت د بانکونو د نظام غوندې یو نظام جوړ کړلو. د ملک په کومه کونه کې به هم تا سره زر جمع کړل نو د هغې ځای نه به تا ته یوه پرچه یو رسید میلاو شولو چې تا به د ملک په بله کمه حصه کې هم هغه پرچه ورکړله نو د هغې په بدله کې به تا ته صفا سره زر میلاوېدل. او بعد کې دغه پرچه بیا نوټ ته واوښتله او د چې نن سبا موږ په جیب کې شوروو د اصل چې هغه پرچه ده په هغې باندې به یو قسم ته مقدار لیکلی و چې اوس لکه په نن سبا نوټونو باندې لیکلي وي. او د دنیا دغه ریټ د یو شي څنګه ډیسایډ کوي چې دغې شي به دومره قیمت وي لکه مونږ اورو چې پټرولو دومره قیمت دی او د ډیزلو دومره قیمت دی په ملک کې. دا اصل کې په یوه فرموله باندې کیږي چې هغې ته سپلای اینډ ډیمانډ وایي. د دې مثال مونږ داسې کولی شو چې مثلا دا کم موبایل ته استعمالوي دا ته سبا خرڅوي او د دغې قیمت د ایښی دی 10,000 روپۍ او سبا چې ته د کور نه راوځې نو د ستا د کور مخ ته 100 کسان ولاړ وي چې دغه موبایل کوي. نو په دې نه بعد به ته څه کوې؟ د دې موبایل قیمت به چږوې یعنی 15,000 به کې. نو په 15,000 باندې هم که چیرې 10 کسان راضي وو ته به دا قیمت نور هم چک کې او دا به 20,000 ته ورسوې. یعنی تر هغې پورې به ته قیمت چږوې چې تر څو پورې هغه څیز ته یو کس تا موندلی نه وي. نو دغسې زموږ د دنیا د قیمتونو سره کېږي چې په دنیا کې د یو شي مقدار څومره دی او د هغې ډیمانډ یعنی هغه په دنیا کې څومره استعمالیږي. که شی کم دی او استعمال یې زیات دی نو هغه شی به ګران وي او که شی چیرې زیات دی او استعمال یې کم دی نو هغه شی به ارزان وي. اوس دغه خبره کوو چې آیا یو ملک په خپله پیسې ولې نه پرینټ کوي چې هغه پیسې پرینټ کړي او غربت ختم کړي، غریبو خلکو ته تقسیم کړي. نو د دې مثال زه داسې درکولی شم لکه په یو کمپنۍ کې فار اگزامپل 100 ګاډي په میاشتې کې جوړیږي او د هر ګاډي قیمت 10 لکه دی. نو چې چا سره چې 10 لکه روپۍ وي هغه به ګاډی وکړي چې نوي څوک په سایکل او په موټر سایکل باندې گزاره چلوي. نو که ملک چیرې پیسې پرینټ کړي او هر کس ته 10 لکه روپۍ ورکړي او سبا هر کس کمپنۍ ته روان شي او ګاډي ځنې غواړي نو هغه کمپنۍ وال به څه کوي؟ هغه کمپنۍ وال به هغه کار کوي لکه څنګه چې مونږ د موبایل سره کړی وو. هغه به د سیز قیمت تر هغې پورې چږوي چې تر څو پورې 100 کسان د هغې دپاره تیار شوي نه وي. دا قسم کار یو وارې زمبابوې ملک هم کړی و چې هغې وویل چې آیا داسې چې مونږ وکړي چې چیرته پیسې زیاتې پرینټ کړي او په دې نه بعد دا غربت په ملک کې ختم کړي. نو دوی چې کله داسې وکړل نو خلکو به په ریړۍ کې لاپلګډۍ کې روپۍ وړلې او هلته به یوه روټۍ پکوله. وړوکو ماشومانو به په دغې رنګې د یو چاکلیټ دپاره پیسې وړلې.
چې د هغې په وجه سره په ملک کې مهنګایي راغله، نه کې ملک ښه شو یا مالدار شو یا غربت ورک شو. او بله دا چې دغه څوک ډیسایډ کوي، یعنی دا خبره څوک کوي چې د پاکستاني روپۍ قیمت به دومره وي او ډالر به په دومره کې چلیږي، یا که ډالر پته نه وي درته نو سعودي عرب یا دوبۍ ریال به په دومره وي او پاکستانی به دومره وي. نو د دغې تر شا څوک دا خبره کوي؟ د دغې ټوټل خبره په امپورټ او په ایکسپورټ باندې وي. امپورټ او ایکسپورټ مطلب دا چې که د ستا ملک نورو ملکونو ته څیزونه ورکوي نو هغه په وجه سره به د ستا د ملک د پیسې قدر زیاتیږي. نو که تا ملک په حد نه زیات سامان یعنی بهر ملک ته کم سامان ورکوي او خپل ملک ته د نورو ملکونو نه زیات سامان راوړي نو بیا به تا ملک پیسه هم ټیټوي. خلک دا وایي چې یو ملک چې کله قرضه واخلي نو د هغې په وجه سره د هغې پیسه چږیږي او ټیټیږي. نه، د هغې په وجه سره پیسه نه چږیږي بلکې ټیکس زیاتیږي او کمیږي، ځکه چې هغه قرضه ور واپس کول هم وي. نو که چیرې داسې کېدلی نو په دنیا کې په ټولو کې زیاته قرضه خو په امریکا باندې ده. نو امریکا به په ټولو کې زیات غریب ملک و، خو نه، بلکې امریکا په دنیا کې په ټولو کې مالدار ملک هم شمیرولای شي. د دې نه علاوه ستاسو په ذهن کې څه سوال وي په کمنټ کې راته لیکلی شئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.